قسم سوالونو نه منع ده دا یو نیم څوک زموږ خو پکې تجربه ده که نه موږ الحمدلله د سړي د سوال دا بین راباندې لګي چې دی دا سوال په څه طریقه کوي خلک وایي که د پوندو نه پېژني دی به په کور کې کتاب وګوري کتاب کې لیکلي دي چې دا مسله ده او په دې کې د علماو اختلاف دی او 14 اقوال دي د علماو امام شافعي دا وایي امام مالک دا وایي امام ابو حنیفه دا وایي امام بخاري دا وایي پلانی امام دا پلانی دا پلانی دا دا دی وګوري دغه لږ ساعت لی وګوري نور ده ته هم یاد نه و نو بیا چې درس له راشي په اخره کې شیخ صاحب هسې دې مسله کې څو اقوال دي تا اوس کور کې نه و کتلي چې اوس یې تپوس کړې څه مقصد دی وی علم ډېر و نو علم خو ستا ډېر شوی ته وکتو هلته دلته ته کوشش کوې چې استاذ کمزوری راښکاره شي دا خبرې خو چاته په یو ځای نه یادېږي که نه دا خو انسان دی اوس صحیح دی چې هغه ته دا پته دی چې دې مسله کې اختلاف شته خو بالضبط داسې چې 14 اقوال دي او پلانې دا وایي پلانې دا وایي دا به هر وخت درته یاد دي شي نه به یاد نو ولې ته شرمې د خلکو په مخ کې تا یو مسله یې زده کړې ده یو مبارک شه ښه کار دې کړی چې زده کړې ده نو استاد سره کچه راښکاره کوي خلکو ته او دا بس باقاعده دغه بل علم نوم هم والي چې کوم د ده خلاف مسله لکه اوس دا هم غلط سوال دی یو عالم دی ووایي دا کار روا دی بل وایي ناروا دی دواړو سره خپل دلایل دي نو دی به په ډک مجلس کې پاس شو شیخ صاحب هغه پلانې عالم خو وایي چې دا کار داسې نه دی او ته وایې داسې دی غلط کار یې دا وکړو چې دغه پلاني نوم یې واغستو نوم اغستنه و پکار خو ته سوال وکوه دې مسله کې ته څه وایې دی به خپل جواب درکړي نو د یو نیم دا سوال دې دپاره کوي چې د استاد څه ښکاره کړي کمزوری ښکاره کړي او بعض هغه دي چې خپل علم راښکاره کوي ما سره یو کس یو ورځ خبرې شروع کړې هغه داسې علمانې و دا نن چې ورته نن سبا چې لیبرل طبقه ده داسې نظریه وه د هغه نو ما ته وایي چې دا په ډک مجلس کې موږ ماسخوتن روټۍ وخوړې یو ځای کې ناست دا ستاسو دا پیسې و ډېرې اوچتې دي ماره ډېرې اوچتې خو نه هغه نیم پړکي پوري نو ورسي چللی وله وایي ناسې لکه عورت ورسره ښکاره شي او بل دا چې موږ پښتانه یو نو دا دی چې سړی په لاره رواني جنۍ ځي ښځه رواني هغه دغه ویښتو ته ګوري فتنه ورته جوړېږي په لاره جنکۍ روانې دې ته فارغې چې سړو دې خپو ته ګوري کته دي څومره ویښته پي او څومره پي نه دي خیر ما خبرې ختمې شوې ما اول خپله پښتو په جیب کې کښېږده د قرآن او د حدیث په مخ کې اول کار به ده وکړي ته په خپله د پښتو نه نه خبرې پښتو څه ته وایي اصل پښتو خو دا دی چې دین مضبوط راونیسي لکه زمونږ پلار نیکونو چې کوم مشران پکې تیر شوي دي او تاریخونه قایم کړي دي او د اسلام دپاره قربانیانې ورکړي دغه پښتو ولې نه رانیسي د عزت او د حیا او د پردې هغه پښتو ولې نه رانیسي هغه درانه خویونه چې زمونږ د مشرانو هغه پښتو ولې نه رانیسي یو خو پښتو د قرآن او حدیث سره چې مقابل کې ودرې نه چلیږي دا خبره زما نه ده دا خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هغه په خپله وایي د ټولو نه زیات غیرتي الله دی او بیا زه یم نو دا پرتوک دا پنسې د ګیټو نه برکول واجب دي بیا نیمې پنډۍ یا نیم پړکي پورې رسول دا غوره دي سنت دي ازار المؤمن الى نصف الساق نیمې پنډۍ پورې د رسول سلم حدیث دی دویمه ده ته چې دا وایې چې فتنه جوړېږي دې د لاسه ستا کور کې به ډیش دي که نه بیا ما دغې فتنې مبارکې دې څه خیال دی دلته خو صرف یو ګیرې والا یو دینداره غریب روان دی پنسې لږې اوچتې کړي دي تا فتنه ولیده او ستا په کور کې چې 900 800 چینلې دي او ریموټ یې ستا د ښځې سره هم دی او د لوڼو سره هم دی او د بچو سره هم دی چې څه د هغوی په زړه کې راځي هغه ګوري ګډېده
ډمتوب کنجرتوب حرامیتوب زنا طرف ته دعوت فحاشي چې څه دي په دې کې دننه دي دلته ته پښتو نه رهېږي دلته ته دا نه رهېږي چې فتنه ده درېیمه ما ته په څه پوهېږي چې عورت څه ته وایي دا خبره مې دې پورې شروع وکړه چې یو نیم څه مسله یې زده کړي نو بیا پرې ځان ښیي ما ته وایي دا عورت ټکی چې وایم که نه نو وایي پوه شي چې زه په څه پوهېږم وایي عورت خو د عربۍ ټکی دی که نه نو وایي زه چې دا عورت کومه نو جاهل نه یم وایي نو دا یو نیم څه وکړي څه مسله به یې زده کړي بیا د ځان راښکاره کولو لپاره به سوال کوي دا قسمه سوالونه نه دي پکار فایدهمند سوال کم یو دی چې خپله مسله پرې زده کوي او یا د ملګرو مسله پرې هغوی ته مسله ښیي دا ښه تپوسونه دي صحابه کرامو تپوس یا رسول الله کوم اسلام خیر والی رسول سلم ورته وایي تطعم الطعام چې خوراک ورکړي ته حاجتمند ته غریب ته فقیر ته میلمه ته دا ټول پکې دننه راغلي میلمه له خوراک ورکول دا هم د اسلام په دغه څانګو کې یو څانګه ده بعضو علماو کتابونه لیکلي دي په دې خبره باندې دا حدیث موږ سره تېر شو که نه چې د ایمان سره پاسه شپېته او په یو حدیث کې سره پاسه اویا څانګې دي نو بعضو په کتابونه لیکلي دي دغه څانګې را جمع کړي دي پکې یو څانګه دا ده میلمه باندې خوراک کول دا هم د ایمان یو څانګه ده بعض خلک دلته چې دا ویني چې دا خوراک ورکول دا خوراک ورکول مطلب فقیر او غریب ته بس نه خوراک ورکول هغه انسان ته چې ستا کور ته راغلی دی دا هم اسلام موږ ته ښوولې ده او ځکه رسول صلی الله وایي د میلمستیا څو ورځې واجب ده 3 ورځې بالکل واجب ده میلمستیا به یې کې 3 ورځې بیا د هغې نه بعد غوره ده د هغه میلمستیا کول خو 3 ورځې په تا باندې واجب دي چې د میلمه میلمستیا به کې